ته دا د ما دي غلطي به نه کوې غلی څه کنې ویم دې صبر ضرور ته وایم جانانه لاړې بې ولې خیر خو به یې زه د ردي ګل ورور والمه د ردي ګل ورور او د تا ویل ما نوم یې اورېدلی که نه راځه چې اوس ورپسې ور شو ښه نوم ردي ګل ده د ما نوم ثمر ګل ده ما نه خبر ده که نه دې ځوان نه خبر ده وای راځه داسې کار به ورسره وکړم که نه چې یاد به یې ولري دې ونې ته وګوره وچه کلکه شوې ده ما ورور ته څو ځلې ویلي چې دې ته اوبه ورکوم خلک ونې کري او زموږ یې خرابې کړي څه چل دی د تا دا ورور نه ده پوی به کې پوی به کې که نه زه به ډېر ښه درته پوی کړم خبره څه شی ده خبره چې هر شی که نه غږېږي به نه د تا ورور د ما دغه ورور ویلی ده که د تا نوم ردي ګل ده د ما نوم ثمر ګل ده پېژنې مې که نه یوه ورځ نه ده دوه ورځې نه دي دا وړکی لکه وګورئ دغه راته ویلې ده که نه هغه کار به ورسره وکړم که نه ګوره ته به هم راباندې ځان خراب کړې ماشومان د زه ماشومان نه پېژنم زه ماشومان نه پېژنم ته ماشومې تا به مو دلته برابر کړمه ګوره ماشومان کله کله لانجې کوي کورونو کې داسې خو نه دی که نه چې ته اوس داسې بدماش راغلی ده یم زه بدماش یم هغه کار به درسره وکړم که نه چې ټول عمر به یاد لري خیر که څه غلطي شوي تا نه بخښنه د هغې غواړم یاره بخښنه چیش ته وایي بخښنه څه شي زه بخښنې مخنې منې نه یم خبر زه دلته لانجې ته راغلی یم ولې یې ما ورور ویلې ده ته خو بلکل په انسانیت نه پوهېږې چې څه کولی شي وکړه د ما زور به درته معلوم سي د ما زور به درته معلوم سي صبر ته وکړه صبر وکړه زه راځمه څه کار به ورسره ولې په غوسه یې یاره داسې کیسه ده که نه هغه ردي ګل پېژنې هغه د ما دغه ورور ویلی ده اوس ورپسې ورغلی یم وایم یې داسې به مې ویلی خو تس لاس هم چې راسره ونوم راسې نسې ما ونه وایي که نه خو پرېږده مې نه زه به ورسره ګورم اوهو دا خو ډېر غلط کار کړی و که نه پوهې که نه دا بیا درمنې اموخته کېږي خفه کېږه ما ته ما ملګری زه به تا ته چاقو درکړم پسې ورسه سوری ودروه واخله دا چاقو در سره واخله دا جب کې پټ در سره کېده و که نه ته خو مونږ یارې پرې نه دی بېرته پسې ورسه دغه د ورپسې ورغلم ښه خبره دې وکړه راځه ولې دا پرې وویو اوس خو چاقوم ده راسره که نه اوس خو ثمر ګله چېرته روانې دلته راسه خیر سړی ماسې څنګه ښې جوړې که راځي ده ولا دې ردي ګل نه ده ما دغه ورور یې راته ویلی ده اوله مو ورپسې ورغلی یم وایم یې خو هلته راناغه شو بیا د مدولا د کور ابا دې ولا ډېر ښه ده هغه چاقو راته راکړه وایي داسې یې که پوه شي سوی پرې ودروه چې دا اوس پسې ورځمه که نه پرېږده مې نه سوی ته په چاقو باندې دروم پوه شي دروغ یې کې لیونی ته مازغه کار کوي ماشومان په سر څوک لانجې کوي دا خو ماشومان دي په مستي کې ورسره لانجه وکړي 15 منټه بعد بېرته روغي ته لا احمدالله کوره ورپسې آباد کړي ډېر ښه کار یې کړی چاقو یې درکړی احمدالله خو لا شیطاني ورته کړی په لانجه دې اړوي دا ښه کار نه دی ماشومانو په سر لانجې مه کوه راځه اوس زه هم در سره ځم ردي ګل ته به ورسو هو ولا دا خو دې ولا ډېره ښه خبره ورکړې ما ملا داسې غوسه راغلې او په غوسه کې سړی پوهېږي نه ولا ښه خبر دې کړې ولا احمدالله خو زه رښتیا په لانجه اړولې راځه ور بسو راځه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ردي ګله ولا زه خو تا ته ډېر ملامته یم که نه او خبره داسې وه ما خو درپسې چاقو راوړ ما خو ویلې بس هغه د دې کور ابا دي دا په مخه باندې راغی که نه او ده ولا زه پوه کړم لږ نصیحت یې راته وکړي لا دا دماغ را خلاص کړل که نه خو کلمه ولا ډېره غټه لانجه به کې جوړه سوې وه خو بس ده ښه ده راته لږ مخکې دا خبر ما درته کوله چې ماشومانو په سر لانجې مه کوئ نو بس تا نه منله بدماشي دې شروع ولا بس ما دماغو کار نه کوو دا ډېره ښه خبره ده باید د ماشومانو په سر باندې لانجې ونه سي ډېرې ډېرې غټې لانجې جوړېږي که څنګه دې وړو وړو خبرو موږ ته پکار چې لانجې ونه کړو دا خبرې خو راځي زموږ هو ولا بیخي ښه خبر دې وکړه بس زه یاره زه درنه بیا هم بښنه غواړم بس خبره رانه شي وکړه نه بس رانه خفه نه شي خو اوس به داسې کار وکړو که نه د دې په خوشحالۍ کې خو راځه یو پیاله شین چای خو به رامنې وڅښي که نه هو راځه که نه چای به مینه محبت دې سره زیاتېږي مینه محبت ډېر زیاتېږي